طالبانو ته د پاکستان خبرداری. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په خپلواک نیوز چینل کې ورته ښه راغلاست. وایم د نورو تازه او مهمو خبرونو دپاره خپلواک نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د طالبانو د دفاع وزیر په ښکاره په پاکستان څو ځله نیوکې وکړې او په ځانګړي ډول یې دغه هیواد په دې تورن کړ چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو ته یې خپله فضا په لاس کې ورکړي. اوس پاکستان په دې هکله خپل دریځ سخت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همغه ورځ د طالبانو د دفاع وزیر ته په غبرګون کې وویل چې طالب وزیر پخپله وایي چې شواهد نه لري. نو چې شواهد نه لري دا ډول څرګندونې دې هم نه کوي. تازه اوس پاکستانیو رسنیو خبر ورکړی دی چې د پاکستان صدر اعظم طالبانو خصوصي خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان دې په ښکاره نیوکې نه کوي، کنه دا به د دواړو هیوادونو دوستي خرابه کړي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه تر همدغه ځای وه. تر بیا ښه وخت.